پخوانی ولسمشر اشرف غني وایي د افغانانو د باعزته ستنولو لپاره د یووالي رامنځته شي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غني د پاکستان لخوا په زوره د افغان کډوالو د ایستلو په غبرګون کې ویلي چې د افغانانو د باعزته ستنولو لپاره باید وحدت او یووالی رامنځته شي. د نوموړي پر فیسبوک پاڼه د هغه په یو غږیز پیغام کې ویل شوي چې دغو پیښو ښوده چې ګاونډیان د افغانستان له ټولو وګړو سره د یوه تعریف او یوې زاویې له مخې چلند کوي چې هغه افغانیت دی. د په وینا هیوادونه چې کله هم له اقتصادي بحرانونو او ننګونو سره مخ کیږي په خپلو هیوادونو کې پر میشتو کډوالو نیوکې کوي او هڅه کوي چې ملامتي پر هغوی واچوي. اشرف غني ویلي افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور په توګه د خپلو کډوالو له باعزته ستنولو پرته بله لار نه لري. نوموړي ویلي په نړۍ او په ځانګړي ډول په دوو ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو کثرت او د هغوی لپاره د عاجلو اقداماتو اړتیا هم ملت او هم د افغانستان سرپرست حکومت له دوو لارو سره مخ کړی او زیاتوي چې له هغې نه د وتلو یوازینۍ ښه لار په ګډه یو سم انتخاب ته رسیدل دي. د یادولو وړ ده چې د نومبر له لومړۍ نیټې بیا تر اوسه پاکستان 150,000 افغان کډوال له خپل هیواده را ایستلي دي.